دلتا دې تیارو ته چې رڼا راځي قیامت به وي دلته دې تیارو ته چې رڼا راځي قیامت به وي بیا چې خوشحالي په پښتونخوا راځي قیامت به وي زما نظر او سترګې به له خاورو سره خاورې وي ستا په تصویرونو کې چې سا راځي قیامت به وي او هغه چې شاعر یې له جنت سره تشبیه کړله بیا چې د کابل هغه ښکلا راځي قیامت به وي ډېره زیاته مننه د ټولو زیاته مننه کومه زموږ راتګ د لرې ځای نه و نو موږ ته خپل وار راکړه او خبرو نه تېرېږو خو مدثر جهان ته په کتاب چاپ کولو مبارکي وایم کلام د سره شریکوم او د کلام نه پس صرف 3 شعرونه وایم بس چې دا رڼا به د تیارې غاړه کې څنګه ښکاري یعنې دا انور به د شپې غاړه کې څنګه ښکاري چې دا رڼا به د تیارې غاړه کې څنګه ښکاري یعنې دا انور به د شپې غاړه کې څنګه ښکاري او په هر دیوال مې لګولي راشه ویې ګوره ستا تصویرونه د کوټې غاړه کې څنګه ښکاري زه چې په هر دوکان کې هار ووینم زړه کې وایم مختار لالا زه چې په هر دوکان کې هار ووینم زړه کې وایم خدایه چې دا به د هغې غاړه کې څنګه ښکاري مننه زه چې په هر دوکان کې هار ووینم زړه کې وایم خدایه چې دا به د هغې غاړه کې څنګه ښکاري هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونۍ به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري مننه هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونۍ به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري تصویر چې جوړ شي کله پته به یې هلته لګي تصویر چې جوړ شي کله پته به یې هلته لګي چې دغه جنګ د زمانې غاړه کې څنګه ښکاري او مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو منیر بنیري صاحب مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري مننه مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري فضل کوچی ګوره ستا د غزلونو امیل د هغې دنګې پښتنې غاړه کې څنګه ښکاري صرف 3 شعرونه وایم چې زما د مینې په خلل غږېږي عادلرمانه زما د مینې په خلل غږېږي یو څو کسان ستا په اوربل غږېږي هغه چې ما سره خبرې کوي وایم که ماته زما غزل غږېږي هغه چې ما سره خبرې کوي وایم که ماته زما غزل غږېږي او په ټلیفون وایي واده کې یمه اواز دې نه راځي تنبل غږېږي مننه په ټلیفون وایي واده کې یمه اواز دې نه راځي تنبل غږېږي اوس به نامې د خینانو ښیي منیر بندري صاحب اوس به نامې د خینانو ښیي اخ ګویا شوی دی کابل غږېږي ډېره زیاته مینه ومنم